سلامونه او نیکی هیلې ټولو افغانانو ته. افغانانو ورونو، الله دې وکړي چې تاسې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. زما نن لایف د افغانستان د سولې په باره کې چې دا کومه ډرامه روانه ده دې باره کې ده. نو اول خو به دا زما لایف زه خپل هم سیب کوم، تاسې به هم سیب کوئ. زه تاسې سره نن داسې خبرې کوم چې نه د افغانستان خیر شته او نه د پاکستان خیر شته. ځکه دا کومه ډرامه چې روانه ده، دا کوم فلم چې روان دی، دا کومه د دې هغه اصلي کهاني او اصلي اینډ او دغه چې دی اخرنی دغه کم یو دی. خو زه تاسو ته په اشاره خبرې کوم. په دې وانې ما ویډیو هم ډکې کړې او زه نه غواړم چې دا ویډیو زه اوس شیر کړم، ځکه ما ډېر داسې ثبوتونه، ډېر داسې شیونه لیدلي او د حالاتو تیر شوی حالت او د موجوده حالت چې کوم را روان دی، نو زه به تاسو سره په ثبوت وانویم چې نه د پاکستان خیر شته او نه د افغانستان خیر شته. سوله موله چې دا سوله موله د هر افغان د زړه ارمان دی. په دې کېدی شي زه مړ شم، تاسې مړه شئ، لکه مر را پسې دی. خو ډېر په خواشنۍ سره ویم، ډېر په دغه سره ویم چې دا ډرامه 100 بندیان پرېږده او 50 بندیان پرېږده او 300 بندیان پرېږده او 200 بندیان پرېږده. په دې کې د 4-5 میاشتو کې تاسې حساب وکړئ چې څومره افغانان زموږ او ستاسې شهیدان شو، څومره افغانان زموږ او ستاسې څومره کونډې یتیمان جوړ شو، سیلابونه مړي. یو بد حال دی زموږ او ستاسې په وطن کې. یعنې تاسې که ووایئ د قیامت نه مخکې قیامت دی په افغانستان کې، خو که په دې معنا باندې څوک پوه شي چې دا څه لوبه او څه دغه ده. ګورې زه د سولې نه زه خپله خلاف یم، نه تاسې خلاف هسې، هر یو افغان د سولې دغه دی. زه تیز خبر نه کوم چې دا دی واغه دی دا دی واغه دی. زه تاسو ته په حقیقت خبرې کوم. خدای دې کړه چې ما د 15 کسان دلته ناستې لایف ته، خو زه به تاسو ته خبرې کوم چې کوم شی راتلونکی دی او کوم شی کېږي. ځکه زه ډېر وخت نه مبارزه کوم، تاسې ما ګورئ په سوشل میډیا، داسې ډېر ویډیوګانې، داسې ډېر لایفونه چې تاسو ته ما خبرې کړي او شکر الحمدلله خبرې بیا وروسته اشتې شوي دي. ځکه حالت دغه طرف ته روان دی. اول ګورئ، تاسې وګورئ چې د یو شي بنیاد غلطي خود شوی، د هغې نتیجه هم غلطه وي. ګوره دلته به زه به تاسې ډېر دغه به نه ځم، ډېر ښکته تاریخ ته نه، تاسې ته به د 92 تاریخ ویم. د 92 کې موږ او تاسې یو ډېره منظمه ملي اردو لرو ده، موږ او تاسې ټانګونه لرو ده، جهازونه هم لرو ده، هر څه هم لرو ده. صحیح ده. دلته سه مهربانه دغه خلک کې وروره تربیه کړي وو. موږ عام مجاهدین یا عام دغه موږ نه ښیو، دا خلک تربیه کړي وو د دې دپاره چې وروره دغه نظام به تاسې ختموئ، دا ټینک به سیزئ، دا ټینک به کباړ کوئ، دا جات به خرڅوئ، دا هر شی به د افغانستان شتمني به ختموئ. او همغه کار یې وکړو. هغه خلکو چې وکړو هغه کار. ګوره زه اوس په دې دغه درته خبرې کوم چې دغه راله دغه مجاهدین په نوم باندې خلک او په افغانستان کې هغه وحشت، هغه حالت جوړ کړو ته یقین وکړه چې موږ په خپلو سترګو لیدلي. په 2 میلو کې به یو پاټک وروره ستا عزت، ستا برو، ستا یو شی دې محفوظ نه و. طالبان راله، طالبان سره څوک خلاف وي که خلاف نه وي، هغه در سړي خپل کار دی، خپل حق لري هر سړی چې خپل نظر ورکړي. خو د دې نه طالبان بهتر وو. دغه د ظلم کوو، ناروا یې کوله. طالبان راله سه مهربانه د دې ټغر غونډ کړو. دی په کابل کې 15 حکومته جوړ کړي. تاسو ته به معلومات دي، ځوانانو ته معلومات نه. نو هر یو سړی وروره طالب ته سلام کو چې خدای پاک په خیر راواله چې دا غم نم خلاص کړي. نو دغه ټغر غونډ کو سه مهربانه په 2001 کې به وروره یو نړیوال سازش جوړ شو او په هغې په رڼا کې 40 ملکونو یا 50 ملکونو خلک راله. ښه، دا خلک چې راله، زه اوس دا اصلي خبرې ته زه راځم، تاسې زما خبرې ته ښه توجه شئ. نو کله چې 2001 کې د بون کانفرانس او بون دلته په جرمني کې دی، کېدای شي بعضې افغانانو ته معلوم نه وي، دلته وروره هغه خلک راغونډ کړه چې کوم په 92 تر 96 پورې افغانستان یې وران کړی و، د افغانستان شتمني لوټ کړې وه، د افغانستان د بدبختیانو سره مخامخ کړی و. هغه خلک یې بیا هلته راغونډ کړه. چې دلته یې راغونډ کړه سه مهربانه د حاجي صاحب قدیر، د حاجي صاحب ظاهر پلار چې خدای دې وبخي، هغه راووتو د بون کانفرانس ته، ویل چې دا شی غلطه باندې روان دی. ګوره هغه اوس په رښتینې دنیا دی، دا شی ویل په غلطه روان دی او نن هغه شی بالکل ثبوت شو واقعي چې هغه حاجي صاحب قدیر چې هغه بالکل په حق روان و، هغه نظر چې هغه صحیح و. نو سه مهربان هلته یو شی جوړ کړو،
او هغه خلک یې راوسته چې په 92 واړه تر 96 پورې ستا افغانستان یې د کنډوالۍ سره مخامخ کړی، ستا افغانستان یې د ټولو بدبختیانو سره مخامخ کړی. بیا چې راله سیمه مهربانه دا خلک چې راله دا خلک وروره د امریکایانو او د اروپایانو په ټانګونو په توپونو باندې راله سیمه مهربانه او هلته یې وروره په نوم یې پړګی به یې چوالی ورته به یې ویل چې دا طالب دی، په نوم یې وروره ستا مشر چې به لږ مذهبي سړی به دلته بیا ته وجلو یا بیا وروره هغه بیا وروره سیمه مهربانه د کور نه ایستو، بمباران یو ناروا حملونه ټول شو. نو زه اوس دا پوښتنه کومه چې ته ماته دا ووایه چې دغه خلک چې طالبان په 96 پورې حکومت یو دا خو په حقه وانه ځکه چې هغې د ظلم په خلاف راوتي او هر یو افغان هغه سره دغه بیا ته چې رالې تا د کوم شي بدل د دغه خلکو نه اغوستو؟ ولې دې دا خلک وجل، ولې دې دا خلک ترورول، ولې دا خلک مجبورول چې پاکستان ته لاړ شي؟ او د دې نه علاوه تاسې د کرزي خبرې واورئ، تاسې نور خبرې واورئ چې هغه وایي چې دغه طالبانو که دا ټول دلته راله موږ ته ویل چې موږ دلته په قندهار کې ځای نه راکړه، نور ځایونو کې ځای نه راکړه، موږ جنګ نه کوو، موږ ستړي یو موږ خپله، مګر مجبور شو دغه خلک دې سیمه مهربانه هغه خلک وروره پاکستان ته مجبوره که بمباریان یې پې وکړو، د کورونو نه ویست، بېعزتیان یې ورته ورواړولې، سیمه مهربانه امریکایانو ته یې حواله کړو. نو نن نتیجه تاسې ګورئ. اوس زه سوال دلته کوم، زما مقصد د دې خبرو څه دی، اوس زه دا سوال دلته کوم چې د طالب فکر سوچ او په دا حکومت کې چې ناست دي دغه زورواکي هغه خلک چې په د 92 واړه تر 96 پورې دلته حکومت کړی او اوس د 2001 واړه تر 2020 پورې د دې په حکومت کې دي، تاسې د هغه فکر او سوچ او د دې فکر او سوچ آیا دا به سره جوړ شي؟ زه خو فکر نه کوم 1% چې سره جوړ شي. نو څه چې افغانستان سره کېږي هغه به تاسې بیا زه تاسې ډېرې خبرې نشم کولی، زما همدومره لږې خبرې وي چې افغانستان د ډېر بدو شپو سره را روان دی، په دې د طالب مشران طالبان هم فکر وکړي او دغه چارواکي دغه خلک دې هم فکر وکړي چې هغه بدبختیانو طرف ته په هغې کې نه وروره نه د طالب ګټه شته، په هغې کې وروره نه وروره د حکومت ګټه شته، زموږ د افغانانو نسخان دی. خپله فکر او سوچ کې لږ اشاره مې درکړي، خو بیا به زه درته ویم چې افغانستان اوس کوم طرف ته ځي او پاکستان سره څه کېږي. انشاءالله د دې به ما یو ویډیو ساتلي او دا نن لایب به مې ساتلی، تاسو ته به مې دا اشارې کړي چې زما د دې خبرو دا مطلب و. نور هم په خدای هم سپارمه، الله دې وکړي چې په افغانستان کې سوله امن راشي. خو دا موجوده ډراما فلم چې په فلم او ډرامه کې سړی هغه په رښتیا نه مړ کېږي، خو په دې ډرامه او په دې فلم کې زما افغان زما پښتون دې کې وجل کېږي. د دې ډرامې اخرنۍ نتیجه چې ده هغه بیا تاسو ته انشاءالله معلومات وشي چې دا فلم چا لیکلی و، دا کرکټر پکې څوک و او هیروګان پکې څوک و، دا ټول به راته معلومات وشي. خو نتیجه به دا چې موږ به د ډېر بدبختۍ طرف ته او موږ به د غلامۍ داسې کندې ته ولیږو چې تاسې به یاد ساتئ. دا لایب زما یاد ساتئ. خدای